زمونږ دهشتګرد ریاست چې کوم دی هغه وایي دهشتګرد پاتې کېږي خو چې ما ودي نو زما به خامخا دهشتګرد جوړېږي. ټي ته سر ټیټای پاکستانی پوځ عام خلکو ته تکړه دی. مردان کې پر یو کور هوایي برید او د خلکو احتجاج وای ترهګر پنجابی پوځ خلک مجبوروي چې پر ضد پاڅیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا په مردان کې سرچینو رسنۍ ته وویل بیګا د پاکستاني نظامیانو په هوایي برید کې د دوه ځایي شپنو کورنۍ په نښه شوې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 10 کسان وژل شوي. خو د پاکستان د استخباراتو اړوند اکاونټونو لیکلي چې د ټي غړي او مرستندویان وژل شوي. د مردان ولسوالۍ د ق.تل د بابوزي او شموزو اوسیدونکي وایي د ځایي شپنو کورنۍ په نښه شوي او وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم دي. ځایي سرچینې هم وایي چې وژل شوي کسان عام خلک دي او زیاتوي چې پاکستاني ځواکونو د وسلوالو په پلمه د عامو خلکو پر کورونو هوایي بریدونه کړي دي. د ق.تل ولسوالۍ اوسیدونکو د 10 وژل شوو جسدونه د احتجاج په توګه د مردان او سوات موټروي ته راوړي او لاره تړلې ده. احتجاج کوونکي وایي چې ټول عام خلک شهیدان کړي. د دوی په وینا چې پنجابي پوځ که داسې ظلمونه کوي نو خلک به د دوی پر ضد پاڅون ته لا نور وهڅیږي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند غړی او د پاکستان پخوانی سناتور مشتاق احمد په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت د مردان په ق.تل او شموزو کې په یو ډرون برید کې د 9 تنو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو هغه لیکلي چې پاکستاني پوځ د عملیاتو او ډرون بریدونو کې بې ګناه پښتانه وژلي او د ترهګرو په واسطه هم وژني. دغه پخوانی سناتور مشتاق احمد لیکلي په دې روژه کې د اختر رسیدو سره د غریبو زحمتکشه پښتنو وژل نه بخښونکی جرم دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د استخباراتو اړوند اکاونټونو کې لیکل شوي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ شمېر خوارج چې دوی پاکستاني طالبان ګڼي وژلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.